د یادې مؤسسې استازی او د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د سپیرې ولسوالۍ په 15 شوراګانو کې د 9 پروژو رغنیزې چارې پیلوي چې نږدې 2000 ماهرو کسانو او کارګرو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. د دوی د معلوماتو له مخې په دې پروژو کې د 15820 مترو په اوږدوالي د کانالونو پاککاري او بیارغونه، د 15440 مترو په اوږدوالي د کلیوالي سړکونو بیارغونه او جغل اندازي او 914 بې سرپرستو او اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو ورکړه شامل دي. د دې 9 پروژو جمله قیمت 10 میلیونه افغانۍ کیږي چې د دې سره په خوا کې هغه بېوزله کورنۍ چې کونډې دي یا هم معلول و معیوب په کور کې ولري او د پروژه کې د کار کولو توان ونه لري، هغه 914 کورنۍ دپاره هم 1 لک افغانۍ په پلان کې دي چې دوی ته به خوراکي مواد اخیستل کیږي. په دا کې مختلفې پروژې دي، استنادي دیوالونه دي، کانالونه دي او د سړک جعل اندازي دي او د سربندونه دي او د 15 شوراګانو په نظارت کې به انشاءالله دا کورونه سرته وړل کېږي او تکمیلي کېږي. او دغه پروژو کې د ولسوالۍ ماهر او غیر ماهر او څه کم زر کارګرو ته د ورځنه کار زمینه برابره شوې ده. سیموال یادې ولسوالۍ ته د اسلامي امارت د چارواکو او اړوند مؤسساتو له پاملرنې مننه کوي او خوښي څرګندوي چې د دې پروژو په تطبیق سره به له یوې خوا سیمه آباده او بل لوري ته به لسګونه کسانو ته کاري بوختیاوې برابرې شي. زموږ ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي او زموږ په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دی. د یاده مؤسسې ډېره زیاته مننه کوو او غواړو چې دا ډول نور کارونه هم دا ډول ورته کارونه نور هم پیاده سیمه کې پلي کړي. تو یه نامیک با هغه ډېر مشکل وي، اقتصادي د هغه خراب وای، اقتصاد هم خراب وای چې میکې د ځوانانو کور کا کړای وای او نه د سیمټ واسم لره نه د بل شي واسم لره. الحمدلله میکې دغه مؤسسه نه ډېر خوشحالي لګ نه ډېر خدای دې خو چې دوی میکته په د هر وخت میکته د امارت نه خوا کې چې هر وخت میکته د کور وشي. د یادونې وړ ده چې له دې پروژو څخه به د سیمې 8000 کورنۍ په مستقیم او 1,300 کسان په غیر مستقیم ډول ګټه پورته کوي. سپیره د خوست ولایت له لرې پرتو ولسوالیو څخه یوه ده چې د تیرو 20 کلونو پر مهال ورته د بیارغونې او نورو ډګرونو کې هیڅ د پام وړ اساسي پروژې نه دي پلي شوي او اوسیدونکي یې د ژوند له لومړنیو اړتیاوو څخه هم بې برخې دي. خو د اسلامي امارت په راتګ سره د مؤسساتو توجه دغو ولسوالیو ته زیاته شوې ده او دا مهال په ګڼو ولسوالیو کې ډېری شمېر پروژې تر کار لاندې دي. شهزاد الله حمیدي، د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون، سپیره ولسوالي.